سرحدي شاهین 19 برخه. مسلمان بیا تل کاشغر او پرغانی مسلمان زوک د تکبیر او د اذان دې څه شو ها پرونی زرین دوران دې څه شو هغه صدیق یاران یادوم. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست، الله رب العزت مو خوشحال لره. دا د زه محسن احسان مو یو ځل بیا د شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خپرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو اوریدل ابا عبدالله هو صحیح دی، خو داسې یې ولیکه چې پاچا دا ګمان ونه کړي چې موږ بې زړه یو، زه یوازې احتیاط لازم بولم. اوس به دا واورو. د ابوالحسن وجود فلج او سترګې ړندې شوې وې. د امیرانو په اصرار خپل رور الزغل پر خپل ځای وټاکه. پریدان له خپل بېشماره پوځ سره له قسطلې نه راووت او د قرطبې سره یې پړاو واچوه. په اندلس کې د مسلمانانو پر وروستۍ کلا د پرېکړن د ګزار لپاره تیاری ونیو. هغه د شریش، اشبیلي او قادس امیرانو ته امر وکړ چې د غرناطې جنوب ختیځ ښارونه لوټ کړي او د سراویندا غرونو ته مخه کړي. پاتې پوځ یې د یوه تجربه کار جنرال تر مشرۍ لاندې د شمال ختیځ سرحدي قبایلو د ځپلو لپاره واستاوه. کله چې د پریدان لښکرې د سرحدي شاهین د ازادې سیمې ته ننوتې، نو له شا او یوه او بل اړخ نه د یوه نیم غلچکي برید نه پرته یې په مخ کې څه مقاومت ونه شو. عیسویانو په خپله لاره کې زیات کلي لوټ او برباد کړل او د لوړې حوصلې سره د سرحدي شاهین په سیمه کې پراخ تلل. یوه ورځ د هغوی قومندان د یوې ویجاړې کلا له نیولو وروسته خپلو سپاهیانو ته په وینا کې وویل: زما زړورو جنګیالیو، دا هغه سیمه ده چې د سرحدي شاهین له اجازې پرته به مرغه پکې پر نه شو وهلی. اوس د دغو باغیانو مشر وژل سوی او دوی حوصلې ماتې شوي دي. زموږ د باچا ګمان موږ به له سختې مقابلې سره مخ شو، خو دا خلک چې زموږ د اسونو د پښو تر پهار اوري تښتي، زموږ تورې د دښمن د وینو تږي دي. خو داسې معلومیږي چې تر څو مالقې ته ونه رسیږو دا تنده به یې ماته نه شي. ځکه خو موږ باید په لاره کې له آرام او د مې پرته مزل جاري وساتو. داسې ونه شي چې زموږ هغه ورونه چې له قادس نه د مالقې په لور خوځېږي زموږ نه د مخه ور ورسیږي. بله ورځ چې دوی له یوه ځنګل نه تېرېدل، له یوه داسې حالت سره مخ شول چې هیله یې نه وه. له شا نه پر پوځ ناڅاپه 1000 تنو سپرو حمله وکړه او د سترګو په رپ کې د 3000 تنو پوځیانو په شاوخوا کې ووژل او بیرته په ځنګل کې ورک شول. د بدر بن مغیره تر ټولو ستره کامیابي دا وه چې په هلته دلته یوه غلچکي حمله به یې دښمن داسې ناوو او کړنګو ته برابر کړ چې هلته به هره ډبره او کمر د یوې نه فتحېدونکې کلا په څېر و. د عیسوي پوځ ځینو تجربه کارو افسرانو خپل مشر ته د لارې د بدلولو مشوره ورکړه، خو هغه د ځواک په نشه بېخوده و. د هغه سپاهیان هم د خپل سالار په څېر په دې پوهېدلي وو چې د سرحدي شاهین په مرګ د دې سرکشو قبیلو حوصلې ماتې دي. د تورو جامو خاوند 1000 تر سپرو دې ته زیات ځاني تاوان وراړولی و. اوس دوی دا ښه نه ګڼله چې له بدل پرته وړاندې ولاړ شي. یو ماښام عیسوي پوځ د سرحدي سپرو په تعقیب له یوې سختې او تنګې لارې نه یوې درې ته ووتل. مخامخ دنګ غر و، ځکه سالار په همدې دره کې پوځ ته د پړاو اچولو امر وکړ. د ناڅاپي برید د مخنیوي لپاره یې د پوځ څو ډلګۍ شاوخوا غونډیو سرونو ته واستولې. ټوله ورځ په چریکي جګړو او منډو ترونډو کې ستومانه پوځ په مړه ګېډ ډوډۍ وخوړه او ښه شراب یې وڅښل او ویده شول. د پوځ مشر او نورو سردارانو په شاوخوا غونډیو درېدلې پیرې د کومې ناڅاپي حملې لپاره کافي وبللې او بېغمه ویده شول. د شپې په 3مه برخه کې ناڅاپه د هغوی پیرهدارانو کریږې واورېدل شوې. د پوځ مشر وویرېد او جګ شو، سترګې یې وموښلې او له خیمې نه راووت. 4 خواو ته فریادونه اوچت وو او شاوخوا زیاتو خیمو اور اخیستی و. عیسوي پوځ تورې سمبالولې چې ناڅاپه د غشو باران پیل شو. د اور په رڼا کې سلګونه سپاهیان د غشو نښه شول. د لښکر مشر سپاهیانو ته په تیاره کې د پټېدو حکم وکړ او سپاهیان له اور اخیستو خیمو نه یوې خواته شول. ناڅاپه په 4 خواونو د تکبیر نارې اوچت سوې او د سترګو په رپ کې حمله کوونکي د عیسویانو په ورخطا پوځ ورپرېوتل. په تیاره کې د ډېرو عیسویانو تورې له یو بل سره ټکر شوې. د پوځ مشر په دې تمه چې د حمله کوونکو شمېر به زیات نه وي، پوځ ته 4 خواو ته د غونډیو د نیولو حکم وکړ، خو د غشو او ډبرو په باران کې هغه یو ګام پر مخ نه شول. د سهار د علامو پر اشکره کېدو سره د هغوی حالت داسې شو چې افسر له سرتیرو او سپاهیان له افسرانو نه بېخبره وو. هر چا د ډبرو او ونو شاته پناه اخیسته او د ځان ساتنې په هڅه کې وو. حمله کوونکي د عیسویانو اسونه ونیول او پرې سپاره شول. پاتې اسونه چې پړي یې شلولي وو بې اختیاره یې په دره کې یوې او بلې خواته منډې وهلې. ډېر سپاهیان د اسونو تر پښو لاندې شول.
د سهار په رڼا کې عیسویانو ولیدل چې حمله کوونکي د همدوی په اسونو سپاره دي او پر دوی د نیزو یرغل کوي. تر اوسه د نصراني لښکرو مشر په دې تمه و چې د سهار د رڼا له خپرېدو سره به حمله کوونکي وتښتي، خو چې د هغوی جوش او جذبه یې ولیده وپوهېده چې د پرېکنده جګړې لپاره یې دغه دره ټاکلې ده. په ډګر د عیسویانو د مړو شمېر حوصله ماتوونکی و. د حمله کوونکو په پرتله اوس هم د دوی د پوځ شمېر 15 چنده زیات و، خو په دره کې د سپرو د پرلپسې حملو د دوی پښې ښویېدلې وې. د پوځ مشر د دفاعي جګړې په تکل د شاتګ اراده وکړه. له درې نه یو تنګي ته ووتل، نو داسې احساس کړ چې د دښمن د نیزو له حملو نه په امن شول، خو دلته یې هم د ډاډمنې ساه اخیسته په نصیب نه شول. یو ځل بیا د هیبتناکو کمرونو تر شا پټو مجاهدینو ته تکبیر نارې اوچتې سوې او پر دوی د غشو او ډبرو باران پیل شو. یوه ډبره د لښکر د مشر په تندي ولګېده او راولوېد، مړ شو. د هغه په وژل کېدو د سپاهیانو حوصلې ماتې شوې. د پوځ مرستیال په بیړه له تنګۍ نه د وتلو حکم وکړ. د ډبرو او غشو له بارانه چې وتښتېدل، یوې هوارې درې ته ووتل، او چې کله یې د پوځ حساب واخیست له 25,000 تنو یوازې 8,000 تنه پاتې وو. له شانه یې د حملې د خطر له ویرې د دمې جوړولو فرصت نه و او په دره کې وړاندې ولاړل. نږدې 2 کوسه وړاندې دوی په یوه ګڼ ځنګل ننوتل چې ناڅاپه د ونو له منځه پرې د 1000 تنو سپرو حمله وکړه. هغوی په همدې لومړۍ حمله کې عیسویان تیت او پره کړل. د دغو حمله کوونکو په مخ کې هغه د تورو جامو خاوند سپور و چې د هغه د ژوندینولو په شوق عیسویان دغه خطرناکو کړنګونو او درو ته راننوتي وو. نږدې 2000 تنه عیسویان ځنګل ته وتښتېدل او غلي شول، او نور پاتې له لږ مقاومت وروسته سلامي شول او وسلې یې وغورځولې. د تورابلوس د زړه درزا ته وایم، درنه تاریخ درنه موسی غواړم، ابن تشفین درڅخه بیا غواړم، ها اموي عبدالرحمن دې څه شو. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو په دې هیله چې د ناول په اورېدو را سره خسته نشئ. د ملقه د ساتنې لپاره الزغل الصغیري پرېښود او په خپله د 15,000 تنو سرښندیانو سره د قادس، قرطبي او اشبیلي د پوځ سره په دفاعي جګړه کې ورو ورو په شا تلو او د سرندویا لمنو ته ورسېد او د سرحدي شاهین د ورتګ په انتظار شو. فریدان ته د شاهین په دره کې د خپل سالار د بریالیتوبونو خوشحالونکي خبرونه ورسېدل. هغه چې د الزغل د شاتګ او د سرندونیا په لوري د ماتې خبر واورېد، نو د دواړو لښکرو مشرانو ته یې حکم واستوه چې د ساحل د ښارونو پر ځای الزغل له دواړو خواوو نه راګیر کړي. له دې سره یې ابو عبدالله ته پیغام واستوه چې په ملقه حمله وکړي. ابو عبدالله ته دا خبر رسېدلی و چې د ملقه د پوځ زیات برخه له الزغل سره تللې ده. الزغیري د ډېر لږ پوځ سره د ملقې په ساتنه مصروف دی، ځکه خو یې خپله فتحه حتمي وبلله او پر ملقه یې حمله وکړه. د فریدان د زرخریدو سردارانو نه پرته د غرناطې ځینې داسې خلک هم په همدې لښکر کې شامل شول چې په اندلس کې د مسلمانانو له راتلونکي نه مایوسه وو او یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره یې د فریدان خوښي ترلاسه کوله. کومه ورځ چې ابو عبدالله له خپل پوځ سره له غرناطې نه ووت، له هغه نه یوه ورځ وړاندې د عقاب په دره کې د فریدان لښکر له منځه تللی و او له هغه نه 3 ورځې وروسته د سرحدي شاهین سرتیري د الزغل تر بیرغ لاندې راټول شول. د الزغل پوځ د دښمن له شمېر نه په ویره کې و، خو دا شانداره بری خبر یې حوصلې اوچتې کړې. الزغل له بدر بن مغیره او منصور بن احمد سره د خپل پوځ ټول سنګرونه وکتل. د بدر بن مغیره په باب د ده له سرتیرو پرته چاته دا څرګنده نه وه چې هغه ژوندی دی. سپاهیانو له الزغل سره د یو تور جامو خاوند مول وهلی لیده. دوی ګمان کاوه چې د بدر بن مغیره له اخیستلو وروسته خدای جل جلاله هغوی ته یو بل مرستندوی راستولی. د دوی هستوګنځي د پوځ له پړاو نه لږ لرې وو او د الزغل له څو مهمو پوځي افسرانو نه پرته چې په دې راز پوه و بل چاته هلته د ورنږدې کېدو اجازه نه وه. د الپیکزا جنګیالي قبیلې ډلې د الزغل تر بیرغ لاندې راټولېدې. له یوې مودې وروسته دوی ته د شاهین له مجاهدینو سره د اوږه په اوږه جګړې ویاړ ور په برخه شوی و.
منصور بن احمد د بدر جانشین ګڼل کېدو. دغه قبایلو له الزغل نه وغوښتل چې دوی د منصور بن احمد تر قومندې لاندې ورکړي. منصور بن احمد د بدر په مشره د جګړې نقشه جوړه کړه او قبایلي مجاهدین یې په لارو کې تیت کړل او هغوی ته یې لارښوونه وکړه چې عیسوي لښکر یې څومره چې پر مخ راځي تاسو یې شاته لارې تړئ. دغه لښکر د عقاب درې ته د ننوتلو پوځ له سرنویس نه ناخبره و. 5 ورځې د سراویندا په لمن کې پړاو واچوه او د خپل سالار د پیغام انتظار یې وکړ. خو قبایلي مجاهدینو له شانه څو حملې پرې وکړې او هغوی یې وړاندې تلو ته اړ کړل. 3 ورځې پرمختګ په دوران کې دغه لښکر د لارې څو کلي وسوځول او یو شمېر نارینه او ښځې بندیان کړل. له دې وروسته هغه خطرناکې سیمې ته ننوت چې سرحدي شاهین یې په ناکرارۍ انتظار کوه. بدر بن مغیره د خپلو 1000 تنو غوره سپرو سره د دوی په مخکینۍ ډله حمله وکړه. د سترګو په رپ کې هغوی تارومار کړل او په غونډیو کې پټ شول. عیسوي قومندانان د ویزې په اټکل مصروف وو چې له شانه د قبایلي لښکر د حملې خبر ورغی. دغه ځای د جګړې لپاره مناسب نه و او تنګه دره وه. عیسوي قومندان سمدستي خپل لښکر ته د پرمختګ امر وکړ. وړاندې تنګه لاره مخ زوړې وه او له کوتل نه لاندې دره وه. له شانه چې دوی د حملې توندي احساس کړه د لښکر مشر درې ته د ورکوزېدو پرېکړه وکړه. دغه مخ زوړې دره 2 کوڅه لري. په یوه پراخ ځنګل پای ته رسید او پورته بل لوري ته د 2 غرونو ترمنځ په یوه تنګي پورې تړلې وه. په ځنګل کې دوی د قبایلي لښکرو د سختې حملې ویره وه او په بره لار د غرونو په منځ کې په کومه تنګه دره کې د ایسارېدو خطر و. د عیسوي لښکرو مشر دواړو خواو ته د لارې لیدو لپاره 2 ډلګۍ واستولې او په خپله د یرغل کوونکو په انتظار شو. لږ ځنډ وروسته د دې پوځ وروستي ګروپونه راورسېدل او دا خبر یې راوړ چې یرغل کوونکي د دوی د ځوابي حملې له امله وتښتېدل. کوم سپاهیان چې د ځنګله په لوري استول شوي وو هغوی ځنګل ته له رسېدو سره سم د نیزو له حملې سره مخ شول او بیرته راغلل. دا خبر یې راوړ چې ځنګل د نیزه وهونکو نه ډک دی. کومه ډلګۍ چې د دې درې بر لوري ته تللې وه هغوی له نیمې ورځې مزله وروسته بیرته راستانه شول او وویل موږ نږدې 10 میله وړاندې ولاړو. دره ځای ځای تنګ او ځای ځای پراخه ده. دواړو خواو ته غونډۍ ډېرې اوچتې دي. د دښمن د سپاهیانو څوک مو تر نظر نه شول. څو تنو شپنو وویل چې دغه تنګۍ وړاندې هغه سمسوره دره نشلي د الفکزرا د قبایلو کلي پکې دي. عیسوي سالار ته دا لاره هم خطرناکه ښکاره شوه. خو په دې دره کې د پړاو اچولو نه وروسته هم دوی له 4 خواو نه د کلابندۍ تر خطر لاندې وو. کله چې له سنګ او غره نه یرغل کوونکي را بهر نشي او منظمه جګړه ونه کړي هم دوی ته به په شاوخوا وهلو ډېر تاوان ور واوړي. د هغه په مخ د سرندنیا اوچت غر و. چپ لوري ته د هغه ځنګل و چې د دښمن صفا کول او تېرېدل ورته له امکان لرې وو. شاته یې هغه زوړ و چې یو ځل یې ترې په راتېرېدو کې پوره ځاني تاوانونه وزغمل. سالار په دې هم پوهېده چې په ځنګل کې غلی پوځ به یې ښي لاس ته په وړاندې دره کې هم په غونډیو کې لاره ونیسي. بالاخره هغه ښي لاسه د تنګې درې لاره غوره کړه. مزل یې پیل شو. چېرته به چې دره ډېره تنګه شوه د پوځ مشر به د احتمالي حملې د مخنیوي لپاره د پوځ ډلګۍ ښي او ګین غونډیو ته واستول او چې دره به پراخه شوه د غونډیو سختې لارې به یې پرېښودې او په هواره دره کې به یې وړاندې تلل. تر ماښامه له څه حادثې سره مخ نه شول. شپه راغله خو د پوځ مشر د پړاو اچولو لپاره مناسب ځای نه وموند. د شپې په تیارې کې له لږ مزل وروسته دواړو خواو ته غرونه ډېر اوچت ښکاره کېدل. دره هم ډېره تنګه وه. په تیاره کې اسونه په ډبرو تندکونه وخوړل او ورغړېدل. ځینو افسرانو خپل مشر ته مشوره ورکړه چې د خدای جل جلاله خبر دی چې دغه لاره به کوم ځای ته وتلې وي. که نه امکان لري له اوږده مزله وروسته موږ لاره بنده شي او د وتلو لپاره د یوې خوا ته هم امکان نه وي او همدلته دښمن زموږ په انتظار وي. ځکه خو باید یا بیرته راوګرځو او یا اسونه په دره کې پرېږدو او موږ په غونډیو ته اوچت سو. که د شپې په موږ ناڅاپي یرغل وشي هم حالت به مو ډېر خراب نه وي. د سهار په رڼا کې موږ بیرته په شا کېدو هم زموږ پلي سپاهیان به په غونډیو خیږي او موږ ساتنه به کوي. دوی لا دا خبرې کولې چې له پاسه یوه ډبره ور وغړېده. دوی وارخطا شول. په تیاره کې په زیر زیر کتل او د څه لیدو هڅه یې کوله. له لږ ځنډ وروسته څو نورې ډبرې هم ور وغورځېدې او د زخمیانو کریږې ورسره غبرګې شوې او بیا ورسره سم د ډبرو یو زرور باران جوړ شو. سالار پوځ ته د شاتګ حکم وکړ خو د ډبرو د باران زور ختم نه شو. د ډبرو شور، د زخمیانو فریاد او د اسونو شنډهار د قیامت ننداره ښودله. د غونډیو پر سر حمله کوونکو د الله اکبر نارې اوچتې کړې. سالار د پوځ د تباهۍ د مخنیوي په خاطر حکم وکړ چې اسونه پرېږدئ او په غونډیو ور وخیږئ. خو په دې هنګامه کې د ډیرو لږو کسانو دا حکم واورید او چا چې د دې امر د تعمیل هڅه وکړه وپوهېدل چې په دې کړنګونو کې ورختل هم اسانه نه دي. زیاتره سپرو ځانونه د درې یوې
پراخې ساحې ته د رسېدلو په خاطر خپل آسان راوګرځول. تر سهاره دغه پوځ په دې تنګه دره کې سرګردان او له تباهۍ سره مخ و. له 10,000 تنو سپرو نه 12,000 تنه د ډبرو ښکار شول، 15,000 تنه په غونډۍ وختل او په تیښته بریالي شول. پاتې پوځ بیرته هغه ځای ته ورسېد چې سفر یې پیل کړی، خو هغوی د راسمبلېدو موقع ونه موندله. له ځنګل نه تازه نفس سپاره راښکاره شول. د هغوی د مشر په لاس کې د غرناطې بیرغ و. د سترګو په رپ کې آسونه والوځول او د دوی پر سرو ودرېدل. د نصرانیانو شمېر اوس هم له هغوی نه لږ نه و. هغوی ودرېدل او مقابله یې وکړه، خو له لږ ځنډ وروسته د یوه مول وهلي تورو جامو خاوند په مشرۍ 15,000 تنه نور سپاره له غونډۍ نه راکښته شول. د هغوی په بیرغ د سرحدي شاهین نقشه وه. هغوی په یوه یرغل د دښمن لښکر تارومار کړ. په ډګر ژوندی دې وي اسلام، ژوندی دې وي غرناطه، ژوندی دې وي الزغل نارې سورې اوچتې شوې. د پریدان د پوځ 3,000 سپرو میدان پرېښود او ځنګل ته ننوتل او نور پوځ وسلې وغورځولې. په بندیانو کې 2,000 تنه د پریدان خاص ګارد او افسران هم وو. سعیده څه شو هغه ستا ټاټوبی، هغه د مینې او وفا ټاټوبی چې هند او فارس یې تر نګین لاندې وو. ها د محمود او احمد شاه ټاټوبی. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، ابا عبدالله د اتمام حجت لپاره ملقې ته ولاړل. هغه ته دا معلومه شوې وه چې الزغل ملقه پرېښې او د غرونو په لوري خوځېدلی. د ملقې د ساتنې لپاره ډېر لږ پوځ پاتې دی. هغه په دې هم ډاډه و چې که په ملقه بری ودی هم د پریدان لښکر به په څو ورځ کې د غرنیو سیمو د مقاومت له ځپلو وروسته د مرستې ته راورسېږي. خو الزغیري له شا بهر له ده سره مقابله پیل کړه. د هغه د پوځ شمېر لږ و، خو د هغه د سپاهیانو جذبه او جوش د ابا عبدالله له سپاهیانو نه په 100 ځله زیات و. کله چې دواړه پوځونه یو بل ته مخامخ شول نو الزغیري خپلو سپاهیانو ته له ولولو ډکه وینا وکړه. وویل د دشمن شمېر له تاسو نه زیات دی، خو په یاد ولرئ چې غدار هېڅکله هم زړور نه وي. نن ستاسو جګړه د بقا جګړه ده. که نن ستاسو پښې وشوېدې نو په مالقه به د عبدالله په لاسونو د پریدان بیرغ رپېږي. د خدای جل جلاله په مرسته باور ولرئ دا کرایي سپاهیان او وطن پلوري ستاسو په وړاندې مقاومت نشي کولی. د عبدالله ستره تکیه پریدان دی، خو تاسو دا زیري اورېدلی دي چې د هغه نیمایي لښکر د شاهین په دره کې د ګوتو په شمېر مجاهدینو په لاس تباه شوی دی. انشاءالله نن سبا به دا هم واوري چې د هغوی باقي پوځ هم د سرندویا په لمنو کې بشپړ تباه شو. مجاهدینو مخ په وړاندې خدای جل جلاله د فتح لپاره نن تاسو نه پرته بل څوک نه دي ټاکلی. ابا عبدالله او د هغه زیات ملګري د ښار د کلابندۍ په خیال راغلي وو. له الزغیري غوندې سرښندویي سره په خلاص ډګر مقابله د دوی د هیلې پر خلاف وه. دوی لا په همدې تذبذب کې وو چې الزغیري لخوا یو افسر آس میدان ته وروزغلاوه او په لوړ آواز یې وویل مسلمانان یوازې د حق لپاره جنګیږي. که په تاسو کې څوک دا ګمان کوي چې په حق دی زه د هغه مقابلې ته تیار یم. که ستاسو زړونه دا ګواهي درکوي تاسو په حق نه یاست نو تاسو باور وکړئ چې زموږ مقابله به ونه کړی شئ. تاسو د پریدان د مرستې په تمه یاست، خو باور وکړئ د هغه یو سپاهي به هم ستاسو مرستې ته راونه رسیږي. د شاهین په دره کې د هغه نیمایي پوځ تباه شوی دی او د سراویندا په لمنو کې یې باقي پوځ زموږ د مشر تر کلابندۍ لاندې دی. مګر ای ابا عبدالله که ته بیا هم جګړه کوې نو په خپله میدان ته راشه، ښایسته انجام دغه بېلارې خلک نیغې لارې ته راواړوي. ابو عبدالله خپلو سپاهیانو ته وکتل او د دوی په څېرو کې د مایوسي ولیده. وویل دا دروغ دی، تاسو د ده په خبرو باور مه کوئ. پریدان ته هیڅ ځواک ماته نشي ورکولی. د ابو عبدالله په اشاره یو بربري سردار آس میدان ته روزغلوه. د مالقې مجاهد آس راوګرځوه، نیزه یې برابره کړه او حمله یې وکړه. د سترګو په رپ د ابو عبدالله پوځ بربري سالار لیده چې په خاورو کې ترپکې وهلې. الزغیري پوځ د هغه د اشارې په انتظار و. الزغیري نیزه اوچته کړه او الله اکبر ناره یې وکړه او د مالقه مجاهدین د توپان په څېر د ابو عبدالله په لښکر ورپرېوتل. یو ساعت وروسته د ملت پلورو لښکر 400 مړي په ډګر پرېښودل او غرناطې په لوري وتښتېدل. الزغیري تر لږ فاصلې هغوی تعقیب کړل، خو هغه مالقه په خطر کې باله بیرته راوګرځېدل. غرناطې ته د ابو عبدالله له رسېدو نه د مخه د ښار د اوسېدونکو ته د شاهین په دره کې د اوسرانیودا کې د مجاهدینو د شاندارې بري خبر رسېدلی و. په کوڅو او بازارونو کې د فتحې په ویاړ د خوښیو جشنونه جوړ شوي وو. ځینې خلک په جوماتونو کې راټول شوي وو. الزغل د عمر د اوږدوالي دعاوې یې کولې. ځینې نور په څلور لارو کې او میدانونو کې راټول شوي وو او له شاعرانو یې د سرحدي شرندویانو او قبایلي مجاهدینو په ساتنه کې بلبلې اورېدې. د ابو عبدالله الحمرات له ننوتلو نه لږ وروسته د ماتې خبر په ټول ښار کې خپور شو او خلک
خلک د محل د دروازې په مخ کې راټول شول. پیرېدارانو دروازه وتړل. کله چې ابو عبدالله شاهي محل ته ننوت، نایب یې دا خبر ورکړ چې ما په دواړو جبهونو کې د عیسویانو د ماتې د خبرونو رښتینتوب کړی دی. د پریدان د مات خوړلي پوځ څو تنه سپاهیان سرګردانه د غناطي یوه کلي ته راغلي وو. د کلي مشر هغوی ماته راوستل. په دوی کې یو د هغه پوځ ملګری و چې د عقاب په دره کې تباه شو، او پاتې نور د هغه پوځ څخه و چې د الزغل د لښکر د لاسه د سرانویدا په لمنو کې تباه شول. د غرناطې د نورو ډیرو پیرو او چوڼیو له ساتونکو نه هم همدغسې احوالونه راغلي دي چې دوی د ماتې خوړلي پوځ سرګردانه پوځیان په تیښته لیدلي. د ښار په اوسېدونکي د دې خبرونو په اورېدو ډیر جوش او جذبه راویښه شوې. د ښوونځیو زده کوونکي د لوی مفتي د فتوا له مخې ستا وفادار سرداران وژلي دي او ستا سره حملې ته د وتلو سپاهیانو کورونه یې سوځلي دي. ابا عبدالله په نوي حالاتو د غور او مشورې لپاره امیران او سرداران دارالاسود ته راوغوښتل. پخپله په بله کوټه کې کښېنست او یو غلام ته یې امر وکړ چې ابو داود راولي. غلام د ابو داود د راوستلو لپاره ولاړ. ابو عبدالله په کوټه کې په قدم وهلو پیل وکړ. لږ ځنډ وروسته غلام بیرته راستون شو. دا خبر یې راوړ چې ابو داود چیرته تللی دی. د شاهین د خپرونې مینوالو، دا چې څه وسول انشاءالله په راتلونکي برخه کې به یې واورو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیا هم پر لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ژوند د تکبیر او د اذان دې څه شو